أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د وقف تعریفات نورستا او کیفیت وقف د وضاحت نورستا یو څو ضروری تنبیهات ول. ضروری تنبیهات نو دریو پورې مویل او فکر کوم. سو د سلورم تنبیه نه مخکې دلته بله یو یادونه شوې ده، د مشورې په شکل باندې یادونه شوې ده. دی وی که چېرته حرف موقوف علیه، اصل کې دا په خپله یو تنبیه ده، یادونه ده چې وی حرف موقوف علیه نه مخکې حرف صحیح ساکن وي. صورت د مسئلې بیانوي. حرف موقوف علیه نه مخکې یعنې په کوم حرف باندې چې ته ودرېږي هغې ته خو موقوف علیه وایي، د هغې نه مخکې حرف صحیح ساکن وي، یعنی مکمل ساکن وي، سکون تام چې ورته وایي. یعنی حرف مد او د حرف لین نه علاوه حرف مد هم نه وي، حرف لین هم نه وي، ځکه حرف لین او د حرف مد سکون خو سکون تام وي که نه. ځکه حرف مد نه مخکې چې دی وایي مخکې حرف مد راشي نو حرف مد خپله ساکن وي، نو ما قبل به یا به ضمه راځي یا به کسره راځي یا به فتحه راځي، خپله خو ساکن وي که نه. او حروف لین هم دغسې خپله به ساکن وي، ما قبل به فتحه راځي. نو حرف لین او د حرف مد نه علاوه بل حرف وي او هغه مکمل ساکن وي، بل حرف نه وي لکه سبحه. سبحه کې اوس وګورئ زموږ موقوف علیه ها ده، ها، خو د هغې نه مخکې حا ده. صحیح ده که نه؟ دا څه شی ده؟ ساکنه ده، او حرف مد هم نه ده او حرف لین هم نه ده. د مثال سره دا موضوع واضحه شوله، فکر ته م راغله. دغسې مضایمونه یادوي چې یو ځای کې په کوم حرف چې ته ودرېږي هغه خو ساکن وي، د هغې نه مخکې حرف هم ساکن وي خو حرف مد او حرف لین دي نه وي. لکه دلته چې حا ده نو حا نه حرف مد ده او نه حرف لین ده. یا واستغفره، واستغفره کې زموږ موقوف علیه ها ده، خو د هغه ها نه مخکې را ده. را هم څه شی ده؟ ساکنه ده او سکون هم لازمي ده. ځکه هلته خبره کوي چې صحیح ساکن وي. صحیح ساکن کوم ساکن ته ویلی کېږي؟ یعنې سکون لازمي اصلي. نو داسې صورتونو کې په ځای د وقف بالاسکان وقف بالروم بهتره ده. ولې؟ ځکه چې اکثره خلک دلته د ما قبل سکون چې دی دا متحرک کېږي، سکون دنه پاتې کېږي، یا یې متحرکوي بیخي ښکاره. نو دلته چې واستغفره کې چې خبره کېږي هلته واستغفره را باندې بیخي زغمه راولي، یا واستغفر کې هلته ها پاتې کېږي، یا تر هغه موقوف علیه حرف مکمل څه شی شي؟ پاتې شي. که هغه باندې تلفظ کوي نو را هلته څه شی کوي؟ لکه متحرک غوندې راولي. دا موضوع مو واخیستله که نه؟ وایي دلته د دې دپاره روم په کار ده چې تر څو موقوف علیه حرف هغه حرکت باندې لږ د تلفظ وشي چې هغه موقوف علیه حرف د ادا نه پاتې نه شي. موضوع مو واخیستله؟ یعنې اسکان خو دلته په کار ده، اسکان خو عمومي ده، خو په دغسې ځایونو کې چې دوه ساکنه یو ځای شوي دلته اصل کې اجتماع د ساکنینو ده. دلته موضوع موږ وایو اجتماع د ساکنینو چې په یوه کلمه کې وي د وقف په لحاظ سره که دلته چې یو ځای شوی دی نو دا علی حده ده او دا جایز ده. نو که ته جایز ده خو چې دواړه ساکن ساکن وویلی شي، چې دواړه ساکن ساکن وویلی شي. او که په ساکنینو کې مشکل پیدا کېږي او ساکن تا نه ختمیږي یا حذف کېږي یا یو ساکن تا نه متحرک کېږي، نو دې نه بیا دا ښه ده چې دلته اسکان ونه کوي بلکې روم وکړئ. چې روم په صورت کې اولنی ساکن خو به اسم ساکن وي، دا دوهم ساکن به د حذف نه شي
پاتې شي. نو سکون تام دا ځایونو کې ادا شو کچې د وقف بالاسکان وکړي نو دې خبره ډیر خیال ساتل پکار دي چې د سکون وقفي په وجه سره سکونی وقفي دلته کم یو ده ها دا دوهم سکون ده. سکون وقفي د وجه سره وایي مخکنی حرف چې سکون لازمی ده هغه چې ته متحرک نشي. واستغفر تاسو به اوریدلی وي ها پکې بیخي د رقم نه لګي صحیح ده کنه یا چې تو ته چې ها دې پاتې کا بیا وایي واستغفرو هذا واستغفر فر نه ګوره دلته فره کېږي بیا راشي کېږي متحرک. واستغفر آخر کې فر آخر کې آواز به راښکاره شي او که واستغفره کې نو ره کې بیا شي راځي را متحرک کېږي. دقه یو تنبیه ده او دته تاسو ته مشوره در کوم چې اسکان په ځای باندې که تاسو روم وکوئ نو دغه جنجال نه به څنګه استئ خلاص استئ. صحیح شو. راځو څلورم تنبیه ته. په څلورم تنبیه کې وایي چې یو قاري صاحب محترم ته تلاوت کوونکي ته دا هم ضروري ده چې هغه په وقف کې د کلمې رسم خیال وساتي. وقف کې د رسم الخط خیال وساتي ځکه موږ تاسو مخکې هم ویلي دي چې وقف د رسم تابع ده. وقف د رسم تابع ده. یو کلمه ده هغه په وصل کې به یو شان ویل کېږي خو وقف کې هغه تغییر کوي. خو چې وقف کې کله ځکه خامخا تغییر کوي حرکت په سکون بدلی که نه بدلیږي که نه تنوین په الف بدلی که نه بدلیږي دو زبر والا دو زیر او دو پیش را تنوین په سکون بدلی که نه بدلیږي های ضمیر صله ختمی که نه ختمیږي تای مربوطه تای مدوره په ها بدلی که نه بدلیږي. دا ټول تغییرات دي او دا تغییرات د چی د وجه نه راځي د وقف د وجه نه. نو کله چې د وقف د وجه نه تغییرات راځي نو ستا فکر به دې شي ته وي ته به د دې خبرې خیال ساتي چې وقف به ته د رسم مطابق کوې. یو ځای کې یو کلمه کې تای مفتوحه لیکل شوی تای مفتوحه خو پیژنې خلاصه تا با تا ثا هغه اصلي شکل باندې موجود وي په دغه تا باندې چې کله ته وقف کوې خو هلته به ته یوازې د هغې حرکت به څه کې ساکن کی لکه جنات مفتوحه تا ده ته به وایې جنات او کچیرته دغه جنه په ځینې ځایونو کې په مربوطه تا لیکل شوې ده نو بیا به هلته وایې جنه دغه تا په څه شي بدلی هلته چې هغه هم تا ده او دا هم تا ده خو تا مفتوحه رسم کې به په تا پاتې کېږي ځکه رسم کې څه شی ده تا ده. تا مدوره او تا مربوطه په رسم کې څه شی ده ها ده هغه په ها سره بدلی یعنې په رسم کې به دا خبرې خیال ساتئ. همدغه شان د دو زیر او دو پیش تنوین د وقف په حالت کې په سکون بدلیږي حذف کېږي تنوینې خو د دو زبر نه حذف کېږي ځکه چې هلته هغه رسم کې الف موجود ده. اوس خبیرن سره ته خبیر نشي ویلی خبیرا بصیرن بصیرا علیمن علیما حکیمن حکیما او که چېرته د دو زبر په ځای باندې دو زیر او دو پیشه وو نو هغه چون رسم کې هلته الف موجود نه ده رسما هغه حذف ده نو دلته به ته په وقف کې هغه څه شی کوې حذفیږي او یوازې په سکون باندې بدلیږي. او همدغه شان په قرآن کریم کې کلمات دي چې هغې سره الف لیکل شوی خو ځینې کلمات داسې دي چې هغه وصلا نه ویلی کېږي لکه یو لفظ انا هر ځای کې راځي د واحد متکلم ضمیر ده هر ځای کې راځي نو که چېرته وصل کوې نو دا به نه وایې انا لکم نذیر مبین متکلم ده او که دلته ته په وصل کې ووایې نو انا لکم شه نو دا واحد په شي بدلیږي
په تسنیه بدلیږي. نو ځکه د قرآن کریم کې په نښه شوي چې دا انا چې دی نو دا په انا باندې نه وایي. اوس که چېرته په همدغه انا باندې وقف کوې بیا به د الف وایي. په همدې ټکي که ودرېږي بیا به د الف په دې الف باندې به څه شی کوې تلفظ کوې. خبره ورسېدلې. نو همدغه شان لکه کلمات دلته نور هم ذکر شوي دي. اظنونا اوس اظنونا باندې که ته وصل کوې نو خو د الف نه ویلی کېږي او که چېرته ته وقف کوې نو نون سره الف رسم ده چې رسم ده نو په رسم کې قانون دا ده چې وقف به دې رسم تابع وي. وقف به دې رسم تابع وي. دا الف باندې اظنونا الرسول السبیل په ټولو باندې به ودرېږي. او که وصل وي نو نه په اظنونا کې د الف ویلی کېږي او نه په رسولا کې الف ویلی کېږي او نه په سبیلا کې ویلی کېږي. صحیح شو. اظنونا سورة احزاب، الرسولا او سبیلا دا هم سورة احزاب. لكن سورة کهف او که ودرېږي لكن سلاسل سورة دهر سلاسلا قواریرا. صحیح شو. دواړه دهر کې دي. صحیح شو. لومړی کې خبره ده لومړنۍ کوم قواریره چې ده دا نه په وقف کې ویلی کېږي او نه په دویمې نه په وقف کې ویلی کېږي او نه په وصل کې. او اولنۍ چې ده د وصل په حالت کې نه ویلی کېږي او که وقف دې وکړو بیا به دا هم وایي ځکه چې هلته موجود ده. نو چې موجود ده نو وقف باید رسم تابع اوسېږي. او هم چې ده نو لفظ انا ده چې دا ما مخکې وجه دا د واحد متکلم ضمیر ده په قرآن مجید کې چې هر چېرته راشي نو دا به په وصل کې تلفظ نه کېږي. البته د وصل په حالت کې به دا لوستل کېږي. یوه کلمه ده چې وایي لفظ سلاسله. دغه کلمه په دواړه شان ویل جایز دي. یعنی هم په وقف کې او هم په وصل کې دواړه شی دي. تلفظ په دواړو باندې صحیح الف سره او بغیر د الف نه دواړه جایز دي چې دا په فواید مکیه کې ذکر شوي دي او هلته موږ تاسو مخکې ویلي دي. او د حذف په صورت کې به وقف په لام باندې وي. هغه بس شی ساکن لوستل کېږي. سلاسل کله چې نی وایې که نه یعنی الف خو جایز خو ده سلاسل هم جایز ده او سلاسل هم جایز ده. وصل کې خو به اسم سلاسله وایي. نو چې وقف په صورت کې بیا چې د وقف کوم دا چې کله نه وایي نو دا بیا سلاسل یعنی الف یې پاتې کېږي سکون د لام به ته څه شی کوي بیا ساکن دی. سلاسل په کلمه کې د الف بیا نه ویلی کېږي. ښه دا هم دې دپاره ده چې دلته هم وقف د رسم تابع ده چونکې د صلې واو او یا مرسومه نه ده. بیا په دې وایي غور وکړو چې های ضمیر که اوس خبر های ضمیر ته راغله. های ضمیر کې وایي وصلن خو صله کېږي وصلن خو صله کېږي لیکن وقف کې دا صله څه کېږي بیا حذف کېږي. نو دا ولې حذف کېږي؟ وجه دا وایي چې دا هم دې دپاره چې وقف د رسم تابع ده چونکې د صلې واو او یا مرسوم نه دي. موږ تاسو ویلی وو که چېرته های ضمیر پیش لري نو واو غوندې به راخل کېږي او که زیر لري نو یا غوندې به راخل کېږي. خو واو او یو هلته ورسره لیکل شوی نه ده. چې نه ده لیکل شوی نو وصل کې خو مغه حکم ده واو غوندې به راکاږي او یا غوندې به راکاږي. او چې کله په دې های ضمیر باندې وقف کوي نو دا صله یې ختمیږي. ځکه ختمیږي چې دلته نو شته نه یو شی چې وي نه نو هغې باندې به ته په وقف کې عمل نه کوې. لهذا لکه ربه دا اصل کې ربه دی. شرا یره شرا یره دی. نو چې وصل کوي خو یره او که وصل کوي وقف کوي نو بیا یره. صحیح شو. ځکه چې هلته لیکل شوی نه ده مرسوم نه ده یعنی رسم نه ده لیکل شوی نه ده. دې دپاره هغه په وقف کې بیا څه کېږي حذف کېږي. همدا وجه ده چې په کلمه د لنسفعن سورة علق کې او لیکونن په سورة یوسف کې د دواړو کلماتو کې به وقف په الف باندې کوي. لنسفعن بسنګ وی لنسفع ولا يكونن ولا يكونن
نا صحیح شو چون الته څنګه شوی دا لیکل شوی دا کنه حالانکه دا اصل په لحاظ سره په دوی کې نون ساکن دا د الف چې ور سره لیکل شوی دا د موږ چې وقف کوو د رسم د وجې نه کوو په اصل کلمه کې لنسفعن او ولا يكونن هغه د نون صغیره چې ورته وایي نون تاکید دا مقه نون ده صحیح شو چې دا په اصل د کلمه کې الف نشتا ور سره نو دلته چې موږ تاسو وقف کوو نو د صرف د وقف د اصول په مطابق باندې دلته چې الف ور سره لیکل شوی دا نو موږ د الف رسم دا نو لہذا وقف کې باید او ویل شي کنه په اصل کلمه کې الف نشتا او نون ساکن دا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين